عمران خان د جناح اصلي بچی او لاروی دی، دواړه په یوه لاره پښتانه د پسونو په څیر د قربانۍ په لاره کې کاروي. ولی خان په خپل کتاب رښتیا رښتیا دي کې لیکي کله چې انګریزانو مسلم لیگ او کانګرس خبرې له ستونزو سره مخ شوې او مسلم لیگ خپل شته اعتماد له لاسه ورکړی ولید، نو جناح خپل ملګري او د مسلم لیگ مهم غړي اسکندر مرزا ته وویل چې لاړ شه قبایلو یعنی فاټا ته او د وسلوال بغاوت له لارې په سرحد ایالت کې ګډوډي جوړه کړي. سو یې انګریزان خبره ومني او بیا وروسته انګریزانو د خپل پلان او پروګرام له مخې پاکستان رامنځته کړ چې هغه بغاوت او شرارت ته وخت پیدا نه شو. خو بیا یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې هم د جناح او مسلم لیگ پښتانه قبایل په کشمیر ورمرش کړل چې د کشمیر یوه برخه یې له هری سنګ څخه ونیوله. عمران خان هم دا څوم ځل دی چې د قبایلو سیمې یعنی پښتانه ځوانان چې د پاکستان پوځ د ځانګړو اهدافو لپاره بې سواده او له حالاتو لرې ساتلي استعمالوي. تېره ورځ د قبایلو همدا مشران د فیض محمد په مرسته د خیبر پښتونخوا څخه په اسلام آباد رامرش کړل. عمران خان د جناح تاریخ تکرار کړل، خو بدبختي دا ده چې پښتون تر لسګونه کلونو وروسته لا هم جاهل ساتل شوی او ISI د خپلو موخو لپاره استعمالوي. خو همدا عمران خان بیا د واک پر مهال ټول پښتانه او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمې پښتانه ترهګر ګڼلي وو. PTM چې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي د همدې عمران خان واکمنۍ په مهال وځپل شول. که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.